أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. اللهم صل على سيد الخلق محمد وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصل عليه. اللہ جل جلالہ فرمائی وآتوا حقه يوم حصاده، ورکی تاسو پدی فصل کی حق دا اللہ تعالی وقت دا لوکول ددی کی، یعنی دزمکینا چی حاصلات تاسو ترلا سکی فصل وغیرہ اوشی نو دا اغین عشر ادا کئی او دا اللہ جل جلالہ دا نعمت شکر ادا کئی. اللہ جل جلالہ فرمائی یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے مومنانو انفقوا تاسو خرچ کئی من طیبات ما کسبتم د پاکیزه هغه مالونو نه چې تاسو ګټلې دي، ومما اخرجنا لکم من الارض او د هغه مالونو نه چې رستی دي مونږ تاسو د پاره د ځمکې نه، دا فصلونو وغیرهونه کوم چې مونږ د ځمکې نه پیدا کړي دي تاسو د پاره دا غي حصہ د الله په نوم باندې ورکړي. د دې مبارک آیاتنا امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دا مسئله فرمایلی دا د دې مبارک آیات پرنا کې چې عشر د ځمکې په فصل کې ورکول دا غي یو حصہ د الله په نوم باندې دا واجب او لازم او ضروری عمل دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په احادیثو کې د دې ډېر تاکید سره حکم کړی دی. نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب او داليه ففيه نصف العشر. کم فصل چې په مفت ابو باندې وبکی او دا غي په بخور باندې خرچ ناراضي نو دا اغي پټي په فصل کې لسمه حصہ ورکول ضروری دي، او کم فصل او پټه جدا سی وی چې دا اغي په بخور باندې مصرف کیږي خرچه په راځي، لکه زمونږ په دې عرف کې په جنریټر باندې هغه وبکیږي، یا یو داسې لخته دی چې حکومت کال په کال په هغې باندې ټیکس او مالیه وصول کوي، نو د دې فصل بیا شلم ورکول واجب او ضروری دی. د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دا دی ما خرج من الارض ففيه العشر قليلا كان او كثيرا. دا ظاهر مذهب د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مذهب دی چې د ځمکې نه سره اوتل باغې کې عشر دی لګي کډيري دا غي لسمه حصہ ورکول ضروری دی. دیو جن عشر دا د فصل د دې نعمت شکریا ادا کول دي. عقل من انسان دې ته دی غورږي چې یو تخم تا پشا پټی ته یوړ
او بیا دې په دې تور تیار ځمکه کې ور وغورځاو په خاورو کې پټ شو او دا غین رستو دا تخم را زرغون شو بوټه جوړ شو د چینجی نه بچ شو د آفتونو نه بچ شو باران کې پرخ کې مختلف قسمه حالاتو کې دې وو تر دې پوری چې دې بار اور شو میوه ونی ولا غلې ونی ولا او یو کمال تورسید دا چاو دا واحد الله تعالی ذات وکړه دا خودم واضحه مسله ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا څه بنوي چې دا پټه مارا زرغون کړي بلکې دا څه وایا دا پټه ما کړلې حدیث د مسلم کې راغلی دی لا یقول احدکم زرعت دا څه بنوي یو کس پتا سو کې چې ما دارا شین کړي ما را زرغون کړي بلکې دا څه بوي چې ما کړلې او زرغون کړي الله تعالی دی الله پاک قران پاک کې فرمایي انتم تزرعونه ام نحن الزارعون دا فصل تاسو راشین کړي او کما راشین کړي احادیث مبارکو کې راغلي دي پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بشکلا دا مبارک آیت د قران حکیم لوست نو جواب کې ویلې د مانځنو بهر چې وو بل انت یا ربي بل انت یا ربي بل انت یا ربي الله پاک فرمای انتم تزرعونه ام نحن الزارعون دا فصل تاسو را شین کړي تاسو را زرغون کړي او کما را زرغون کړي نو موږ تاسو ټول په جواب کې وایو چې یا الله تعالی زرغون کړي نو کوم ذات چې یو دومرلوي انعام کړي دومرلوي احسان کړي چې تخم تا په شا باندې یا په غیږ کې یا په لاس کې پټی ته یوړو او په دې تور تیار ځمکه کې نه وغورځاو او دا غین رستو خزلم اوشوي ازغي مشو ګندبوټي مشو اگر ټولو نه دې بچو بارانونو آفتونو نه بچو کمال تو رسید او ته صفا غلا یا میوا یا یو بل نعمت الله پاک درک نو د دې نعمت شکر ادا کول پکار دي کنه دي پکار دی کنه دی پکار نو اوس د دې نعمت شکر په دې طریقه دی یاد ساتئ شکر د عمل نوم دی او د هر نعمت شکر د اغي مطابق وي شکر د خلی خبره یوازې نه ده الحمدلله ویل والشکر لله ویل دې ته شکر لسانی وي په جبه د شکر خبره ډیره خبره ده الحمدلله ولیکن په عمل کې شکر راوستل دي ته ویلې شي چې ما او تا سره رب العالمین جل جلاله کم احسان کړي وي کم انعام کړي وي دغه نعمت د الله د منشأ مطابق استعمالول د دې نعمت شکر دی او دا د الله د خوخي نه خلاف استعمالول د دې نعمت ناشکری ده په دې وجه د دې غلی د لاس تکیدلو نه بعد د دې شکردار چې په دې کې کم از کم لسمه حصہ ورکړي شي ډیر اهل الله مخلصان مسلمانان وایي چې دا خو د بخیلانو کار دی چې فقط فرض او واجب دي ادا کی او مستحبات او مسنون اعمال په مال کې نه ورکي اوس زمون په معاشره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پیشین ګویانه زمون وخت صادقیږي الله دې رحم وکي اخو رښتینی دي حق سچ دي ومون وایو چې دا بچر ترست وخت کې راځي دا الله پیغمبر فرمای قیامت ته نږدې به خلق زکات ته تاوان وای زکات دا الله په نوم باندې ورکول دا به تاوان غني
او په امانت کې به خیانت کوي دا دور دی رب العالمین دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي په دې وجہ چې هر کله د الله جل جلاله په نوم باندې ورکړه ونشوا او دا الله حق په دې کې ورنکړې شو نو مختلف قسمه بیماری آفتونه زمکانی آفات آسمانی آفات پر فصلونو باندې مسلط شو او د هغه خوند رنگ ختم شو حتی چې فقها وای د کمی غلی و غیره نه چې عشر اونويستل شي دا غینه خړل او خوراک کول مکروه دی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په فقہ کې دا مسله خو وضاحت سره د قران او سنت کې مراغلی ده چې زمیدار بدا عشر چې وباسي دا با د فصل نو باسي د دې مطلب دا دی چې دې کې با د سری پیسې د دوايانو پیسې او د مزدور څوکیدار د فصل پیسې دا به نه جدا کړي دا نه چې دا دې بیلی کې او چې سپاتې شي بیا باقي کې وشر ورګي نه د مجموعه فصل نه به ورګي البته زمانه حال کې اکثر فصلونه خلق نور خارونو تلېږي میوه وی یا نور سبزی وی هغه د خپل کلی علاقې نه بهر لېږي نو کله چې میوه ورسېدله یا فصل ورسېدو بس دغه وخت کې عشر دی د دې نه بعد چې په دې باندې کومه خرچه راځي لکه منډۍ ته لېږل لاهور ته یا فیصل آباد ته لېږل پیښور یا مردان ته لېږل دا خرچه دې جدا کولی شي او د دې نه مخکې به پټي کې چې کومه خرچه کېږي اته نشي جدا کولی دا په فصل باندې راغلی خرچ دی په دې وجه چې زمینداری کې په سنت طریقې اوکا نو دا به عبادت شي دا ولی عبادت شي دا په دې خبر باندې عبادت ګرځي زمیندار حضرات د شپې په تیاره کې خپیاب لخپی او بخور پسې منډې وای او لري دینه وبرا خوشی کړي وي بلچا وسرای په تیاره کې ګرځي په بوټو کې په پټو کې کله چې دې په دې زمیندارای کې د الله حق ورکې نو د مار لړم نه ادار قسم فتنو نه محفوظ وي خبر دې خیال نه کا دا شان چې کله چې دې په دې کې د الله حق ورکې نو دا عمل د صدقه دا خیرات دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو غل تشریف راوړو وی قتل چې یو د کجوري بوټه چا کړلو تاسو کو چې دا ونه چا کړلې دا مسلمان کړلې دا که کافر کړلې دا ایو ته ارزو کو چې دا خو یو مسلمان کړلې دا وی فرمایل تاسو دې په دې خبره خپوي چې کوم مسلمان یو بوټه نال کو یو ونه وکړلا د اغین چې سوک می وخوري مارغی خوري که زناوري خوري که انساني خوري دا د دې مسلمان خیرات او صدقه علماء وی دا غي سوري ته سوکینی دا صدقه ده دته د دې باقره اجر او ثواب ملاوي نو په دې وجہ دا د شریعت او زمونږ د دین تعلیم دی صرف موږ نه خبره تمامه صرف په تسبیحات او تمامه نه بلکې پورا دین پورا مذهب او د دین ټول احکام به عمل کې راوستل غواړي دې کې به موږ تاسو ته الله کامیابی راکړي مسلم شریف کې یو حدیث دی یو صاحب دی د اوریځې نه د چانو مورو ابو هريره رضی الله عنه فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم قصه کوله مونږ ته وی یو سره په اوریاس کې د چانو موریدا اسق حدیقه فلان د فلانی سړي باغچه وبکا نو ادا سی اوریاس راخته شو یو شاړه زمکه باندې او پاغه باندې اوریدله
خوشا باران نو او باران په یو خاص ځای باندې وورېدو داسې باران وورېدو چې هغه پټي کې د اوبه زیاتې شوي او بیا یو لښتي ته ور واوړېدې لښتی د اوبو نه ډک شو او داسې روان شو نو دا سړی هم د اوبو پسې روان شو لږ مزل یې چوکه هلته یو سړی دی دا لښتی برابر کړی دی په دې پټي کې ولاړ دی لاس کې یې بیلچه ده دی ورجوخ شو ورته وی یا عبدالله مسموکا اے دا اللہ بندستا سنوم دی او تی زما فلانی نوم دی اقا نومی وطا واغستا کم جی بری وریس کی دوری دلو وطوی دا تا زمان زمان دا نوم تا پوس ولیو ولی دی پختنا ماناو کچستا سنوم دی دی وطوی زکا می تا پوسو کو چی بری وریس کی ماستا سنوم آوری دلو او اقا نوم تاسو ما ته ویلی دا راته ووایه چې ته په دې خپل باغ کې او په دې خپل فصل کې څه کې څه طریقه لري هغه ورته وایي چې کله زما دا فصل وشي او زما لاس ته راشي نو زه دا په 300 تقسیم کوم یو ایسا خپلو بچو ته یوسم یو د الله په نوم باندې ورکم او بل ایسا بیا په دې پټي باندې ولګو د پویژو چې دا د الله جل جلاله په نوم باندې د ورکړې برکت اوس سوچ دارې چې زمونږ استاد مال حال په فضولیاتو لګي په بے ځای شیزونو لګي فضل لگی اغی کی زمونگ استاسو پتندی باندی خوالا نرازی بوج نرازی پر باندی اچھی دا اللہ جل جلالوہو پا حکم باندی لگی دا دیرو ساڑو خضو سر پا دی جنگی چی تاسو ولی دی غریبانانو تا دا شیوار کوئی رازی دا کنا دی رور لا دی گاوندی لا دی یتیم لا دی ولی دا شیوار کو او دا دیرو خضو دا سوچی چې خاون مې ولی په پټی کې دا یو پړن بوس دی فلانی غریب لا ورکا یا دا غنم ورکا یا دا ونه ورکا سانګه ورکا یاد ساته دا ارس پاتی دی دا یو امتحان دی چې موتا باندې الله جل جلاله کوي باقی رزق الله ورکي سو کم چاله سے نشي ورکولې دا چې سمو تاسو یو بل ورکو دا ځان لا ورکو څه دا زموستا د ځان سره خېګړه ده اګه چرته کې دا سوچ دی چې ما بل سره خېګړه وکړه او ځان سره مې ونکړه نو ګوریا یاد ساته شته ثواب نه بدیم خدای مکا الله محروم کی الله دې محروم وا نو په دې وجہ په هر شي کې د الله جل جلاله په نوم باندې د خپل استعداد د خپل وس مطابق په اخلاص سره ورکړه د انسان د دنیا او د آخرت کامیابی ده الله جل جلاله دې موږ تاسو ټول ته توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین